د نن جنوري 28 د کرکټ مهمې پیښې. د 19 کلنو نړیوال جام کې د افغان ځوانانو ماتې ته غبرګونونه. افغان 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې خپل سفر په ماتې پیل کړ. افغانستان پرون پاکستان ته په لوی توپیر لوبه وبایلله او مینوال زړه ماتې کړل. مینوال د 19 کلنو لوبډلې په جوړښت نیوکه لري او زیاتوي چې لوبډلې ته په کتو یې په نړیوال جام کې د افغانستان له بریاو تمې پرې شوي. په ورته وخت افغان ځوانان د مهال په تمریناتو بوخت دي او راتلونکو لوبو لپاره خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کوي. د رحمان الله ګربز چټکې توپوهنې دوبۍ کیپیټلز لوبډله بریا ته ورسوله. د متحده عربي اماراتو د نړیوال شل ورځ لیګ په دوام کې پرون رحمان الله ګربز د چټکو یو اتیا منډو په جوړولو سره د فضل حق فاروقي اړوند لوبډلې ممبئی امارات پر وړاندې دوبۍ کیپیټلز بریا ته ورساوه. خو په ورته وخت ګربز د فاروقي د بال ښکار شو او په یو اتیا منډو یې له ډګره بهر کړ. د سریلانکا او آیرلینډ پر وړاندې د لوبو لپاره د افغان لوبغاړو تمریناتي کمپ په کرکټ بورډ کې سرچینو حیثیت تایید کړی چې په متحده عربي اماراتو کې یو شمېر افغان لوبغاړو ته د سریلانکا او آیرلینډ پر وړاندې د راتلونکو لوبو لپاره تمریناتي کمپ په لار اچول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي دا مهال په بېلابېلو سوداګریزو لیګونو کې په لوبو بوخت دي. په نړیوال شل ورځ لیګ کې د مجیب زادران غوره توپ اچونه. نن د متحده عربي اماراتو د نړیوال شل ورځ لیګ په درشل کې د مجیب او فاروقي اړوند لوبډلې سره مخامخ شوي. مجیب په 4 اورونو کې د 23 منډو په ورکولو سره یو لوبغاړی سوځولی او د 19 کلنو نړیوال جام کې 2 لوبې ترسره شوې. نن د نیوزیلند 19 کلنو د نیپال ځوانانو ته د 40 منډو په توپیر ماتې ورکړه او په بله لوبه کې زیمبابوې د سریلانکا له 19 کلنو ځوانانو د 29 منډو په توپیر ماتې وخوړله.